ولسمشرۍ ته د نعمان محمد خان اڅکزي پر کور د پولیسو چاپې پر ضد د احتجاج اعلان. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تور پورې کړی دی چې د دوی د مشر او د ولسمشرۍ ته د نعمان محمد خان اڅکزي پر کور پولیسو له جواز پرته چاپه وهلې ده. د یکشنبې په شپه په کوټه کې د ګوند مرکزي سکرټریټ کې یوې بیړنۍ خبري غونډه کې ته د وینا پر مهال د ګوند مرکزي سکرټري جنرال عبدالرحیم زیارتوال وویل چې د ګوند مشر پر کور پولیسو چاپه وهلې ده. دوی وویل چې چاپه د قاضي له کوم امر پرته ترسره شوې او 4 دیوالونه یې خراب کړي دي. هغه زیاته کړه چې پولیس د دغه ګوند د مشر یوې شخصي ساتونکي هم نیولی چې د یوې وسلې جواز یې هم درلود. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وایي د دغه ګوند مشر پرون د ملي اسمبلۍ په غونډه کې د وروستیو ټاکنو د درغلیو په اړه حقایق بیان کړل او په دې اړه یې مسؤل کسان هم په ډاګه کړل چې په غبرګون د شپې پر کور چاپه وهل شوې ده. دوی د ګوند مشر پر کور چاپه وغندله او پر ضد یې دوشنبې پر ماسپښین 3 بجې د احتجاجي مظاهرو جوړېدو اعلان وکړ. دوی وویل چې ګوند او مشرتابه په دې ډول کړنو نه ډارېږي. بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزی د اطلاعاتو په مرکزي دفتر کې د یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د محمود خان اڅکزي پر کور د چاپې تورونه رد کړل. هغه زیاته کړه چې پولیسو دغه اقدام د محمود خان اڅکزي د کور مخې ته د یوې ځمکې د غصب ختمولو په موخه کړې ده. هغه وویل چې د دې ځمکې ساتونکی محمود خان اڅکزی د یوې شخصي ساتونکي له خوا ساتل کېده چې د پولیسو د کار د مخنیوي په تور نیول شوې ده. هغه وویل په هر ځای کې چې د دولتي او شخصي ځمکې غصب شوي دولت به یې د بیرته راګرځولو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي.